یو د کفر د تاریکو د پارانور دے خوش کلمی د مدینی جانان مبارک د مخ کا کوڑی د نور پشان د بی بی آمینی غیگی لرال اگلنو دا سرنا شلا چه د بوتان عبادت ختم کلو د بوتان عبادت ختم شلو د غیرنا د صدیق اکبر غندی عاشقان پیدا کلو عمر فاروق غندی عاشقان پیدا چه پا دغ نبی بانے نا پا زانو نا پا جیحانو آغا شیخان واللہ اللہ پیدا کرے دا اللہ اروائی ویلو والا سکنو چه دغ رنارا بلند شوان رو خطا دا کفر تیارا میتو شوا دا بی جہل خکرے ماتے دا ادبا خکری ماتے دا کافرانو خکری ماتے اللہ پاک پیغمبر پاک او دا صحابولا اغا مخلا اغا رنالا دا سرنا ورکا چنن پورم قائم و دائم دا او اغا رنا اغا فیض منتم رو رسید دا کلمہ یوش لا الہ الا اللہ ہو لگ درد اخلاص کر صلی اللہ لگ درد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو گورے جی اللہ تعالی جل جلالہ اعلان کی والضحا والضحا واللیل اذا سجا اے محبوبی کریم مبارک آزمالی قسم میستا پدیخ کلی مخ مبارک بالنے زمادی قسم میستا پدیخ کلی مخ بالنے ولی چستا پا مخ سر دا کفر تیری خود ٹولی ختمی کی زچانے یادو لما خوشستا مخ مخکارک زخل کو یاد کر پٹا خزانو ما جستا مخ مخکارک زمخکارا شم خدای می نخکارا کولا خوش تمی پیدا کی خپل خدای می سرگند کا تمام کائنات میں پیدا کا لوح و قلم و کرسی میں پیدا کا سبحان اللہ او اللہ فرمائی واللیل اذا سجا محبوب زمان دے قسم استاپا دے خلی ظلفانو بان دی اسی او سڑی دی گیر اخرائی ویختی پریخی دی مسکی لارو کی دا سن ولور کی پلار کے روانی دا دا غری اور بل شور دی دا 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 خپل دا سنت طریقہ ندا بعد کسانی دا حضور سلام تری قسم ظلفی وی سظلفی مبارکی بہتا پدیگو بانے پرتیوی دا یو صداغی نے لگی بروی داغی دی کالو نے لگی بروی دلتا او سب دا غگونو دی کوسا کوسا نرمو سر برابر وی نقشے خودی سوکا شکان دیدے پوری کی سوک دی خوا دا شالے کی دا سوک دیم شپکے پدی اگو بانی و تزانگی رازانگی سبحان اللہ گیرے ور سروی عشق مصطفیٰ پکیوی ناشنا خبر دا سبحان اللہ مجاہدین پا مرچوں کے پراتوی افغانستان دا کشمیر اے ماتا بخبل یو مجاہد وی مولانا سے یو مجاہد و داغی گیرا ظلپی پوگو بانے پرتیوے چکل بداغی دا اللہ ذکر شروع کو نارے تکبیر وی امریکنیان و جاپانیان و فرانسیان دا اللہ نم تٹنگشی وی نہیں دی لاس کے بے ٹوپکی وی لاس دی بے ٹوپکی پرے ہوتے دا سے دا اللہ دی ذکر کلوی طاقت پروت دی افسوس داری زمان بعض خلق خبر نشو دا نوی دا ذکر بزور خدیو که خل ندی عدی پسی گردی چه دا خکار دیو که خکار ندی خدا لی زمان استاسو دا پیغمبر مبارک صلی محبت و امین سیوا کی لگ دولد اخلاص و خامین ہوئے لگ دولد اخلاص اے گلو راضی اللہ جل جلالو بدغ مخ مبارک بان قسم غری بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی لنا شمس وللآفاق شمس سبحان اللہ وشمسی خیر من شمس السمائی بید اسمان دا پارم یون وردی او زما دا پارم یون وردی بی بی عائشہ سے ناشنا خبر کی
والشمس تطلع بعد فجر د دنیا انور شری دا د سبا نه پس راخیږي والشمس تطلع بعد العشاء او بیا بی عائشہ وی زمان ور د ماسختن نه پس راخیږي سبحان الله پام کوي سبحان الله نو وي الکه ما خلون د حضور مبارک مخستا یو زلف مستای خیر دی تاری شیخ خیر دی کمال دی الله دې زموږ استاد صدقه محبت نصیب کی دغه د اخلاص او امین وای او بی عائشہ مبارک وی د مصر زنانو خو د یوسف علیہ السلام مبارک په محبت ګټه کټ کې وی که زما محبوبی لیدلو بی عائشہ وی د لاسونو په ځای به د خپل سرونه د حضور خو کې بی عائشہ مبارک وی د مؤمنانو مور وی د مؤمنانو مور وی داسې حسن چې الله وی خيستا بی عائشہ مبارک وی خيستا ما تو یو کس وی یو مولانا صاحب وی شي ما یو کس راغی وی شي ما بیگا حضور سلام لیدلې وی شيخا وی دی رنگ مبارک کې زړواله وی به تا کې فرق دی تاکي فرق دی الله وی ودها او ته زړو سبحان الله وای کړه او تاکي کمیل کړه بی عائشہ وی خيستاو بی عائشہ مبارک وی خيستاو جبریل صلوات و سلام مبارک د مدینه منوره جانان لرالو مولانا روم رحمت الله علیه کله مخ تګوري کله زلف مبارک تګوري او دعوت وی آفاقها گردی دا اما محربتان ورزی دا اما بسیار خوبان دی دا او لیکن تو چیزی دیگری حضور صلوات و سلام د شدا سو کته وی جبرئیل سلام اولی راته ګوري وی قربان ډیر وطنونه می کتلی ډیر خل خلق می کتلی دي او جسادي مخ ته ګورم استاد مخ په کلا بل شانت خيسته دي الله والضحى والليل اذا سجى الله قسم خري مخ خيسته حضور مبارک زلف خيسته دي جبريل عليه السلام وي خيسته بی عائشہ مبارک وي خيسته ابن نور عليه ابي هريره رضي الله تعالى عنه د مدینه منوره د جانان دا صحابه کرام شیخ الحدیث دے سبحان اللہ اغا مبارک نے چا پختنو کا پید حضور سلام مخسنگو ناغا و تویے بیدار شے کأنہا شمس تجری فی وجہی حضور مبارک دا سو لکه دا اسمان دا ککونه د انور چیو دا زما د خپل آقا مولا په دې مخ کې تیریږي را تیریږي لکه دړو د خلاص کړه الکا ابي هريره موي خيستو سبحان الله وای کړه سمرا مبارک پیراو لګي هغه وی بار راوتلی ما سورل سمې سومې میولې دا الکا سورل سمې سومې چې تلې دلی دا وای دې دلم دا دا سیمیو کته سورل سمې سومې را خطل را پلقار کوي سمرا مبارک وای په دغه وخت کې د مدینه منوره جانان را ښکارا شه وی دا سمې د حضور مبارک دې مختو کته بیا سومې تا بیا مختا بیا سومې تا دې انصاف کنده مې ولګولا وی یو کې مې د سومې حسن ورواچو په بل کې د مدینه د جانان سمرا مبارک وی په خدای قسم زما د مدینه د جانان د مخ په وشي د سومې نه سیواوي قام کوي چې سبحان الله نو وای سمرا مبارک وی خيستا بی فاطمه مبارک وای وی زما د بابا جان مخ د ګلاب نم خيستا وی ما په خپل لیدلی چې زما آقا مولا په ګلاب ته داسو کتوي ګلاب په زما د بابا جان نم خپل طرف ته واړ بی فاطمه مبارک شاهجان مولوی سے وی حضور خيستا دی سبحان الله وای کله دا سے مخصائی نہ بزولی نکوم او د شان و عاشقان بابا یوسف دربار شریف کی عاشقانم وی حضور مبارک خیستا ہو سبحان اللہ جواب رانے خیستا ہو کا پیرا کدغه یو ګډ شمس کما اے حضور مبارک خیستا ہو لاندې دغه لاندې حضور مبارک خیستا ہو یاره خدای خو زموږ استاد دغه نبی سره د محبت او مینا دا نورم سیوا کمین وای کړه دغه اخلاص امین نه وای یلکه حضور مبارک خیستا ہو
چې د سر آوازونه کې چې زما او ستا په خوله کېږي نو بس حضور مبارک پنځله څوارلسم سوه کاله مخکې وي ښایسته و تاسو چې زه ویم نو زه چارسدي ته رسېږم تاسو مخکې د شانو بابا جي کې ناست یې او پکې سوچونه دا کوي زه چارسدي ته ورسم او بعضې کسان پکې چې اواز کوي وي ښایسته و ستا په دې بړه وي نو ول ښایسته به و نه الله پاک دغه نبی مبارک مخ ډېر اوچت پیدا کړی دی سبحان الله له خو زړه د خلاصه کړ سبحان الله دا ګوره دا ډاکټر صاحب خدای خبر اواز هلته چې تمیرآباد کې واورېده او دغه مخ صفت یې کېده چې ته والضحی واللیل اذا سجا واورېده بس کې راغلی والې سبحان الله ووایې که نه خالد جي د حضور سلام د خپلې مخ صفت یې واورېده ناګنې بس رامنډه کې چې راشه د دغه مبارک مخ مبارک صفت شروع دی او ځان ورله ورورسوه الله دې دغه مخ سره محبت او مینه سیوا کې مین وایي یې لکه دا رونق وله چا ورکړی الله دا نوم خو را سره والی لږ دړه د خلاص اخلرمینه پروردګار علم د محفل په آغاز کې کم ختمونه د قرآن عظیم شوي تلاوتونه شوي کم تصدق او خیرات شوي دی درودونه په نبی پاک صاحب الاولاق مبارک باندې تلاوت شوي دي الہ العالمین دی ملګرو پسونه محبت او مینه باندې اخلاص کړی مالی بدنی قولی لسانی قلبی نارینو زنانو ماشومانو بوډاګانو ځوانانو د دې ټولو ملګرو دغه سایه دغه کوششونه مرازمه داغینا محترم مداحی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالفقار سیب دی عثمان سیب دی بابو سیب دی شاہ خالد قاری سیب دی او بادشاہ سے محترم مشر بادشاہ سے محترم ٹکا خان سیب دی نور مرگری معاونین خادمین اراکین قاری شاہ احمد سیب شاہ جان موانس سیب دا ټول معاونین مشران نوجوانان چچا پدی کے سمری ساگ استلی دا الله دا ټول ملګرو دا سای دا کوششونه د زنانو دا غچې روټه پخلی دا ټول سای کوششونو سره دا د دې ملګرو دی ناست سره دی اورېدو سره او ما د خپل کمزوري علم په بنیاد د خپل پیغمبر سترګې معمولی غوندې استایلې مخ مې لغوندې استای او داغي مبارک صفاتونه مې د تو کې الله زما د ازيري د دې ټول ملګرو ازيري خدای اعظم د ټول ملګرو نه په خپل جناب کې قبول او منظور کړي ثوابونه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تھا آدم علیہ السلام نوال عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء مبارکان ہوتا صحابہ کرام ہوتا تابعین ہوتا تب تابعین ہوتا شہداء صالحین ہوتا شہداء کربلا حسنین مبارک ہوتا متقدمین ہوتا متاخرین ہوتا محققین ہوتا ائمہ مجتہدین ہوتا فقہاء کرام ہوتا نیکان و بزرگان و اولیاء کرام ہوتا یا اللہ کریم ربا دسلور مذاہب امامان ہوتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا یا اللہ دا سلولو طریقوں صاحبان ہوتا صاحبان دا قادری مبارکے نقشبندی مبارکے سروردی مبارکے چشتی مبارکے در تمام اولیاء کرام و سردار خطب ربانی محوی سبحانی حضرت شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک تا یا اللہ کریم ربا شیخ نقشبند رحمت اللہ علیہ مبارک تا یا اللہ خواجہ معین الدین خواجہ غریب النواز مبارک اجمیری شیخ رحمت اللہ علیہ مبارک تا یا اللہ کریم ربا پروردگار علم ټول نیکانو اولیاء شہاب الدین سرودی رحمت اللہ علیہ مبارک تا او بیر تمام اولیاء کرام سردار مبارک تا یا اللہ کریم ربا دا سلسلے مبارک و صاحبان دسواد سے بڑی سے سرکانوں سے رحمت اللہ علیہ صاحب دنزیری سے رحمت اللہ علیہ حجی شیخ تورنگزے بابا جی دامان بابا جی سے تنگی بابا جی سے بی صبح حضرت سے مبارک دیشانو بابا جی رحمت اللہ علیہ مبارک معزون بابا جی اسحاق بابا ټول نیکان اولیاء صلحاء اتقیاء مشایخ زمون والدین کریمین ساسو مشران زمون مشران د پیغمبر پاک ټول امتیان کبا مشرق په مغرب په جنوب په شمال کوهستان بابا جی رحمت ټول ته الله رضی ثوابونه ورورسي ټول دې الله درجات بلند وګرځي دغه پاکانو خاطر دے اللہ من فقیران بانے خصوصی رحمت اللہ نازے بیماران چسون اللہ دے وتسلم صحت کاملہ ورکی بچہ سے محترم دم دعا کے چدا مشران دی خدای زم دعا د پاره وت ډیر عمر له خوشاله ورکی دیکھا خان سے د سید دربار خدمتگاران دی دعوتو کې زمونږ شیخ خالد قاری سے دی خدمتونه کوي دا ټول معاونین خادمین اراکین دی الله خوشاله کی
اسی موری صاحب دی رندار بیمار هغې ته هم دعا کوي الله دې ول صحت ورکړي او عثمان صاحب دی والدا او هغې دې الله تعالی مغفرت نصیب کړي زموږ تاسو ټول حقداران چې خدای دې په قبرونو کې خوشحاله کړي کم ژوندي دي الله دې په ژوند باندې خوشحاله کړي ارشاد عمر قاری صاحب دی زموږ شاهجان مؤنث صاحب څونه مرګري راغلي دي ټیکدار صاحب ما صاحب شمس الرحمن صاحب شفاعت صاحب دی دا حسن جان راغلي دي نور مرګري چې څونه راغلي د جمعې منځ کې ما اعلان کړو ډېر مرګري راغلي ټول دې الله ډېر خیر او برکت ورکړي دا څونه مشران ډاکټر صاحب دی بنګ کې پیژنونه کې خو ټول ډېر خیر او برکت ورکړه ټول د رحمت او د مهرباني جولې نیولې دي جولو کې ول صلی الله علیه ډېر خیرونه برکتونه واچو چا چې څومره اخلاص کړی د اخلاص قبول او منظور کا د ټولو د محبت او د امین یا الله قبول کا ټول مرګري خدای خوشاله آباد کا او دعا وته کې دې مرګرو د مشکلات الله په خوشاله باندې بدل کی ټول مرګري دې الله خوشاله کی مونږ تم دوه کې ربیع الاول مبارک میاش مبارک ده مرګرو سره وادي کړی چې الله پاک هم د عشق ترانو د پاره پسینه کې عمره کې نورم تقویت او برکت پیدا کی او د عشق مصطفی ترانو د پاره د ملاله دنیا ګړو ګړ تورسي او دا ټول مرګرو د محبت الله قبول او منظور کی چا پدې کې څومره برخه غستلی بس الله په عالم نه خدای دې ولا امکنه بدلی ورکی دغه زیات بدلی دې ولا الله ورکی او مال اولاد کې برکتونه واشي دغه صاحب سم مسائل ور کې بیمارانو ټول د الله صحت ورکی ټول او تاسو بیمار ته الله صحت ورکی هغه د مشرما سے کول کې نور سره بیماران ټول الله د نیک عمل لپاره سي کې نور الله جان فاروقي صاحب تم دوه کې د معشوم لګ بیمار شوی دی هغه ته الله صحت ورکی والد صاحب بیمار نور سره بیماران یې کستا سکون کې هسپتال د چورشي خدای کومږي پیژنو کنه پیژنو چې کوم مریضان په کومه بیماری کې ته ول صحت ورکی بڑے لاړې دوی کې نو ټول اخره خاتمه خراب مکی او دغه سي دربار شریف خادمین بابو سي ټول مرګري خدای خوشاله کې د ټول مرګرو د دنیا او د آخرت په خوشاله باندې مالا مال کې ځان کدل کې په یو ځای باندې خدای دا کلمه نسب کې لا اله الا الله لا اله الا لا اله الا الله